بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون اووه برخه. ګرانو وطنوالو، هر کله چې اشرف غني، عبدالله او جنګ سالارانو د دوحې د تړون د شنډولو لپاره شپه ورځ په ځان یوه کړې وه، نو په دغه وخت کې د نومبر په 18 د ډونلډ ټرمپ د ټاکنو له ماتې وروسته کله چې هغه د 2021 کال په جنوري کې له دندې ګوښه شو، نو د دفاع وزارت اعلان وکړو چې 2500 سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. ډونلډ ټرمپ د 2020 کال د نومبر په ولسمشریزو ټاکنو کې د جوزف بایډن په وړاندې سپینه ماڼۍ وبایلله. په نوي کال کې په واشنگټن کې د افغانستان په اړه په نوې پالیسۍ بحث پیل شو چې په افغانستان کې څه کول پکار دي. ټرمپ بایډن ته 2 انتخابونه پرېښي. د مۍ د لومړۍ نیټې سره د سولې د ځنډېدلې پروسې تعقیب کول، یا په افغانستان کې د نه ختمېدونکې او زیاتېدونکې جګړه کې پاتې کېدل. خو په دې وخت کې یوې بلې پیښې هم په جګړه اغېزه وکړه. د 2020 کال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون له لاسلیک څخه څو ورځې وروسته د کورونا ویروس وبا په متحده ایالاتو، افغانستان او ټوله نړۍ کې خپره شوه. وروسته له دې کړکېچ متحده ایالات په قرنطین کې بدل کړل او د ټرمپ او ډېری نورو امریکایي مشرانو پام یې ځان ته را وګرځاوه. کورونا ویروس د جګړې په اړه د امریکا لید بدل کړو. د 2020 کال د فروری او پای ترمنځ 3,50,000 امریکایان د ویروس له امله مړه شول، خو د ترهګریز برید له امله احتمالي زیانونه د دې په پرتله ډېر کم وو. د وبا په اوج کې د سپتمبر د 11 نیټې په پرتله هره ورځ ډېر امریکایان مړه کېدل. د امریکا اقتصاد د 1930 لسیزې د لوی اقتصادي رکود راهیسې تر ټولو بد اقتصادي بحران ته ننوت، چې د 2008 او 2009 کال د اقتصادي رکود څخه هم بدتر وو چې اوباما اداره کړی وو. د اقتصاد د ژغورلو لپاره ټرمپ او کانګرس د $2 ټریلیون بې ساري مرستې تصویب کړې. د امریکا د ګټو په توګه د افغانستان اهمیت کم شو. وبا ټرمپ نور هم وهڅاوه چې له افغانستان څخه ووځي، ترڅو پیسې هم خوندي کړي او سرتیري د کورونا ویروس له امله هم له مړینې څخه وساتي. چارواکو د اپریل په وروستیو کې مطبوعاتو ته راپور ورکړو چې ټرمپ تقریبا هره ورځ شکایت کاوه چې امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې دي او اوس هغوی هغلته د وبا په وړاندې زیان منونکي دي. د دندې په اخیستلو سره بایډن د ورته ننګونو سره مخ شو چې هغه باید د وبا سره د مبارزې لپاره د حکومت کمپاین پیاوړی کړي، واکسینونه وویشي او د اقتصاد سره د مرستې لپاره د $1.9 ټریلیون نور لګښتونه وړاندې کړي. بایډن له اوږدې مودې راهیسې د جګړې مخالف و، یو څه په ظاهري ډول وروسته له هغه چې کلونه امریکایان ووژل او ټپیان شول. هر څومره چې د هغه غریزې هغه ته د وتلو ویل، خو لوړپوړو چارواکو هغه مات شوی وباله. ویل کېږي چې هغه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن و او د افغانستان احتمالي سقوط یې زورونکی وباله. د خپل ولسمشرۍ کمپاین په جریان کې هغه د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د لږ شمېر ځواکونو پرېښودو خبره کړې وه. د هغه په اداره کې نور خلک اندېښمن وو چې په افغانستان کې به د ښځو سره څه کېږي. بایډن په هوښیارۍ سره انتظار وکړو او د بحث لپاره وخت ورکړو. تیرو اونو هغه زیان روښانه کړو چې ټرمپ د سولې پروسې ته رسولی و. د خپلې کابینې د اصلي غړو او سلاکارانو سره د یو لړ بحثونو وروسته بایډن خپلې غریزې تعقیب کړې او پرېکړه وکړه چې هغه دروازه چې د ټرمپ د مۍ د لومړۍ نیټې د طالبانو سره د موافقې له مخې پرانیستل شوې وه بهر لاړ شي. د 2021 کال د اپریل په 14 ولسمشر بایډن اعلان وکړو چې د امریکا فوجي ځواکونه به د مۍ له لومړۍ نیټې څخه مخکې خپل وروستي وتل پیل کړي او د همدې کال د سپتمبر تر 11 پورې به بشپړ کړي. هغه وویل
چې ترهګري نور د افغانستان له لوري لوی ګواښ نه دی. زمونږ په افغانستان کې شتون باید په هغه دلیل متمرکز وي چې موږ افغانستان ته په لومړي ځل د دې لپاره تللو ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به د یوې اډې په توګه ونه کارول شي چې له هغه ځایه به زمونږ په هیواد امریکا برید وکړي. خو اوس موږ دا کار وکړو او دا هدف مو ترلاسه کړو. نو دې بدلیدونکي ستراتیژیک چاپیریال د دې پرېکړې ملاتړ وکړو چې د طالبانو سره جګړې ته د بیرته ستنېدو پر ځای موږ باید په هغو ننګونو تمرکز وکړو چې زموږ په وړاندې دي. موږ باید د مخ په زیاتېدونکي ټینګار کوونکي چین څخه سخت سیالۍ سره مخ شو. موږ باید د کرونا ویروس وبا ته ماتې ورکړو او د نړیوال روغتیا سیستمونه پیاوړي کړو ترڅو د راتلونکي لپاره دا ډول وبا ته چمتووالی ونیسو. په افغانستان کې د امریکا جګړه په پای کې وه. سکاټ میلر چې د افغانستان جګړې تر ټولو ماهر جنرال و د وتلو څارنه کوله. هغه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستی قمندان و. جنرال جوزف ډیلفورډ د 2020 کال په اکتوبر کې تقاعد شو. جنرال مارک میلی چې 3 ځله د افغانستان تجربه لرونکی و د هغه ځای ناسته شو. د ډیلفورډ ستراتیژي چې په افغانستان کې د امکان تر حده لږو ځواکونو سره پاتې شي په عمل کې د 6 کلونو په اوږدو کې تر فروری 2020 پورې بریالۍ وه. حتی کله چې رسمي ستراتیژي د وتلو نظامی بریا یا د سولې خبرو اترو تصور کاوه. د یو ستراتیژیست په توګه د ډیلفورډ ځواک دا و چې هغه هیڅکله هم له ماتې سره مخ نشي. د بریا او وتلو په وړاندې خنډونه د هغه لپاره څرګند وو، خو حکمت د هغه د دې دواړو خوبونو سره مرسته نه کوله. هغه د متحده ایالاتو مرکزي ګټو باندې تمرکز وکړو، لکه د ترهګرو بریدونو څخه د لږ تر لږه ځواکونو سره د متحده ایالاتو ساتنه وکړي چې په داسې حال کې د امریکا د افغانستان د جنرالانو د لیست پاتې برخه هم روکه شوه. لکه سټینلي میکرسټل د سوداګرۍ مشاور په توګه، جان ایلن د اسلامي دولت داعش سره د مبارزې لپاره د متحده ایالاتو د استازي په توګه، ډیوډ پیټریاس د یو سقوط شوي اتل په توګه او کارل ایکمبري شاید په سټینفورډ کې د یو عالم په توګه تر ټولو اطمینان بخش تقاعد درلود. د دې حقیقت له امله چې وخت د هغه ډېرې وړاندونې پوره کړې وې. له بلې خوا بیا د یو ډول په دویم ځل د دوسري دولت په توګه غني خپله دویمه دوره پیل کړه، مګر د امریکا پرته له خطر سره مخ و. په داسې حال کې چې کرزی خپل پروګرام په مخ کې بوتلو. سرویګانو ښودلې وه چې د هغه شهرت د غني څخه ډېر زیات و. کرزي د بهرنۍ مداخلې خطرونه په پام کې نیولي وو او ځان یې سولې ته وقف کړی و چې دا اشرف غني د ځان لپاره یو بله ستونزه ګڼله، ځکه چې اشرف غني به د سولې په راتلو کې خپله چوکۍ له لاسه ورکوله چې هغه دې ته بالکل تیار نه و او تر د اخره پورې د سولې په لاره کې خنډونه اچول. له 2019 کال وروسته کرزي د سولې لپاره کمپاین ته دوام ورکړو او یوه سترګې بیا د افغانستان په برخلیک کې مخکښ رول لوبولو ته هڅوله. هغه غوښتل چې بیا د افغانستان لوړې چوکۍ ته په څه ناڅه شکل کې ځان ورسوي. د 2001 او 2020 کلونو ترمنځ د ښځو ژوند د لویو هیلو سره پیل شوی او په ویره سره پای ته ورسېد. که څه هم د ښځو لپاره 2 لسیزو اصلاحاتو پرمختګ راوړی و، مګر بیا هم په ښځو ظلم دوام درلود. دولتي چارواکو به د هغوی له مجبورو څخه ناولې ګټې پورته کولې چې یوې مېرمن د بي بي سي سره په یو مرکه کې په پټ مخ ویلي و چې د دندې د لاسته راوړلو لپاره د هغې نه کومې ناولې غوښتنې شوې وې. نو چې څوک یې وایي نو شرم وله ورځي. نو چې د یو هېواد چارواکي اخلاقي طور دومره پرېوتې خلق وي، نو د هغې پایله هم داسې وي چې څنګه د دوی سره وشول. د دې نه وروسته چې څه وشول، نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلي د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خو ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.